د پښتو پوسټ چینل مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دوستانو نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې که تاسو یې وګورئ نو ډیر زیات به حیران شئ چې په مخ باندې ګیره لرونکې اسلامي شرع ته درست او مطابقت لرونکې سړی چې ګاډي کې سفر کولو یو ښځې کوشش کړی دی چې هغه ته ځان نږدې کړي، خو دغه شیخ مسلمان ورسره بیا څه وکړل. که تاسو دا ویډیو کتل غواړئ نو دلته در سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. قدرمنو ملګرو، دا واقعیا په یو بس کې شوې ده چې په روان بس کې کله خلک ناستو او سفر یې کولو، نو په دې دوران کې یو ښایسته جینۍ چې تاسو یې تصویرونه هم لیدلی شئ کوشش کوي چې دغه ګیره لرونکي سړي ته ځان ورنږدې کړي، او دا د دې جینۍ یو پلین هم و چې دا شیخ ګیره لرونکي مسلمان وشرموي، ځکه خو یې د ریکارډینګ بندوبست هم کړی و. خو چې کله دا شیخ مسلمان پوه شو چې شاته مې یوه جینۍ ولاړه ده او ما ته د رانږدې کېدلو کوشش کوي، نو د یو دم ځان داسې اخوا کو لکه بجلی چې شاټ ورکړی وي، او جینۍ په خپل ځای وشرمېده. کله چې جینۍ دا ولیدل نو هغه په خپل ځان کې ډیره زیاته شرمنده پاتې شوه. دا خلک دي چې د اسلام اصلي مخ دنیا ته وړاندې کوي او په خپل عمل سره د اسلام حقیقي تصویر خلکو ته وړاندې کوي. د اسلام تعلیمات داسې دي چې ښځې ته هیڅ اجازت نشته چې بغیر د پردې نه د کور نه بهر وځي، او سړي ته هم پکار دي چې ښځو ته ونه ګوري او هر چېرته چې ځي خپل نظر ښکته وساتي. په داسې حالاتو کې ډیر ضرورت وي چې احتیاط وکړي شي. په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي او خلک دی شیخ مسلمان ته ډیر شاباسي ورکوي چې د اسلام حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې کو. قدرمنو، دا وا زمونږ د نن ورځې ویډیو. ډیره مننه کوم چې تاسو دا ویډیو تر اخره وکتله. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي. ویډیو خامخا لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. د ځان ډیر خیال ساتئ. ډیره مننه.